ها ته درس کې مونږ ګورې مونږ نن پورې څه ویلې دي مونږ اف ویلې ده اف صحیح او بیا مو الز ویلې ده اف کله کار کوي یوازې چې شرط صحیح وي مثال زه راځم دلته او ته هم چې فلوټ پرسنټیج یو ویریبل ده چې د شاګرد فیصدي څه کوي ذخیره کوي مثال ما فیصدي ورکړه 8.5 دا الک ویوړه دا فیصدي اوس زه ته کوم ګریډ ورکم کومه درجه ورته ورکم دلته موږ شرط ور باندې وضع کو شرط څنګه وضع کیږي په کمپیریزن اپریټرونو سره زه 50 شرط لګوم په فیصدي باندې نه پرسنټیج باندې if percentage is greater than or equal to 70 زموږ هغه شرط پالیسی دا ده د مکتب یا د پانتون چا چې اویا یا د هغې نه زیاته فیصدي ویوړه نو هغې ته کوم ګریډ ورکوو سی آوټ ګریډ ا دلته تاسو هر څه لیکلی شئ هېڅ مشکل نشته اوس تاسو ما ته دا ووایئ آیا دغه الک فیصدي چې د څومره ده 8.5 نو آیا 8.5 د اویاو نه زیات دي که نه دي شرط صحیح ده که نو دا به تا ته پرنټ کړي راځئ چې ویې ګورو کمپایل اینډ رن تا ته ځواب باید څه شی راشي ګریډ ا ولې شرط درست است چرا که شرط چی است درست است اگر شرط اشتباه شد غلط شد کدام وقت غلط میشه اگر ما برش میگیم که یک شاگرد فیصدی گرفته 40 و پالیسی ما چی است شرط ما در شرط چی گفتیم برش یک نفر باید 70 یا زو بالاتر که گرید گرفت پرسنتیج گرفت او را کدام گرید میتیم ای گرید آیا این شاگرد 70 یا زو بالاتر گرفته نه خیر شرط اشتباه است یکسان نیستند شرط غلط است این میره براتان نشان نمیده هیچ چیز براتان نشان داده نمیشه چرا که شرط غلط است و اینمی پرنت کردن گرید ای یه کدام وقت اینمی برای ما پرنت میشه وقتی که شرط درست باشه خلاص استاد مثلا گرید مثلا مکتب و بنتون دوجی که دیم دست ده اول بتصرف خمسوی چه چه مثلا صوت متوسطی مثلا دیو یا سی دست آفرین گود یعنی شرطونه زیاد دي امکان لري شاګرد ډي ګریډ واخلي ډي ګریډ ته ځان ته فیصدي ده سی ګریډ ته ځان ته فیصدي ده بي ګریډ ته ځان ته فیصدي ده اي ګریډ ته ځان ته فیصدي ده لیکن دلته موږ څو حالتونه لرو دوه حالتونه لرو زه داسې وایم په خپل هغه مکتب کې داسې پالیسي ما جوړه کړې که چا اویا نه زیاته ویوړه نو اي ګریډ دی که نه ناکامه دی که نه ناکامه خدا خو بیا آیا پوره پروګرام نشو که نه یو کس به 50 وړي یو کس به 80 وړي یو کس به 9 80 وړي هغه هم ناکامه دی دا پورا پروگرام نشو زن آله یک نفر 70 از او بالاتر نگرفته 40.5 گرفته یا 50 گرفته 60 گرفته او چی میشه ناکام میشه و این خوب نیست و ما چی پالیسی داریم اگر از 40 قدر کمتر فیصدی گرفت او را ناکام میکنیم از او با بالاتر زیاد شرط داریم ما وقتی که شرط زیاد شد چی استفاده میکنیم else if استفاده میشه else داخل میمانیم else if با چی مانا یک if که است یک شرط سپورت کرده ده اینجا یک شرط ما داده خب برای 60 و تا 70 دیگه شرط میده این خب از 70 کرد بالاتر است ده اینجا برش میگم else if یعنی یک if دیگه هم مانده یا است یا اضافه میشه یک شرط اضافه میشه ده اینجا باز پرانتزیس باز بادی else if ده اینجا یعنی else if با ایمانا که شرط زیاد مانده ده اینجا ما زیاد شرط داریم یعنی بدون ازی دیگه شرط هم داریم ده اینجا سیست باز برش میگم if percentage is greater than or equal to 60 ببینید ده اینجا رنج به وجود میآید ده اینجا یعنی می else if به چی معنی ما برش گفتم اگر 60 از او بالاتر به چی معنی 60.1 2 3 تا به 69.9 کدام گرید میگیرم سی اوت گرید بی حالی فهمیده شد یعنی به این معنی خواه 70 از 70 قدر بالاتر اگر گرفت گرید ای را بری ما نشان و خودش میفهمه 70 از او بالاتر تا با کجا خدا کنه که 400 بگیره این هم در اینجا مشکل است خب پس حال میره حل میکنیم خب فیلال فکر کنین تا به 100 از 70 شروع تا به 100 اگر کسی فیصدی گرفت گرید ای را برش میده خلاص خب اگر اینمی شرط اشتباه است یعنی ای تو یک فیصدی را گرفته به طور مثلا 66
آیا ای 66.5 که است 70 که بالاتر است؟ نه خیر، شرط اشتباه شده. در کجا میه؟ در بادی الز اف میه. اینمی شرط چک میکنه. با ای یکسان خو نیست، با ای شرط خو یکسان نیست. یعنی اگر ما ببینیم 66.5 بالکل صحیح است، درست است. چرا که ما در اینجا گفتیم اگر یک نفر پرسنتیج 60 از او بالاتر گرفت، کدام گرید برش میتا؟ گرید بی. حالا ببینیم چند گرفته؟ 66.5 گرفته. از 60 بالاتر است که بالاتر شد شرط درست است، گرید ای را برش نشان میده. استاد دلته خو ګډوډي راځي، مثلا که چیرې 80% یوسي هلته د 80 څخه لوړ دلته د 80 څخه لوړ، خو دا په دواړو کې شامل دی. بالکل صحیح میگه، درست میگه. حالا که 66 دایی خو شامل است نه؟ دایی اگر یک نفری تو میگیره، خب اینمو تو 1% میگیره، به طور مثال 88 گپ ازو بالکل درست است. حالا فیصدی چند است؟ 88.5. از یم بالاتر است باید ایرم نشان بده، از این بالاتر نیست است ایرم باید نشان بده. اینمی را ما میگیم رنج. اف الز که است یا اف الز اف ای که است رنج میشناسه. اینمی اف که است ای بالای چی کار میکنه؟ از 70 شروع تا به کجا؟ تا به طور مثال لایتنای. صحیح است؟ اوله بودی چی کوي؟ بالکل. اگر اینمی را چک کرد، اینمی گرید ای را نشان میده، پیش نمیره باز میگه نمی شرط درست است خلاص. اگر در اینجا آمد اگر ای را چک کرد، خب شما تو فکر میکنی ای را چک میکنه، خب نمیکنه. چرا که در اینجا اینمی الزف چی کار میکنه؟ اینمی را میبینه میگه خب 60 تا به کجاست؟ رنج از 60 شروع است، میره تا به 69.9. از او بالاتر نمیره. چرا که اگر از او بالاتر بره باز چی میشه؟ نیاز به این است پایین که بیا کمپایلر اینمی درست چی میشه باز. از او که بالاتر شو با چی مانه 70 و برای 70 خو ما در بالا شرط داریم، او درست میشه باز. نه چی است؟ 70 است. از 60 تا به 69 کی چک میکنه؟ اینمی چک میکنه. چرا؟ بالاتر چک کرده نمیتونه و نمیکنه، نیاز به این است. صحیح شد؟ اول اف کس اولنای اف چی ده؟ هغه د اویاونه شروع کی تر کوم ځای پورې؟ تر څومره چې لوی عدد شي، څومره چې لوی عدد شي، سل شي، 99 شي، یا 99 شي، اویا شي، هر څومره چې شي. صحیح ده؟ ان کوم ځای نه شروع در اویانه شروع تر سلو پورې، فکر وکړئ تر سلو پورې. دغه اف چې ده د دې شرط معنا دا ده چې اویانه زیات، یعنی په خپل اویام شامل دی ورکې او اویانه زیات هم، یعنی یو اویا، دو اویا، درې اویا، تر سلو پورې هر چا چې فیصدي ویوړه دومره هغې ته به ای ګریډ ورکوي. اوس که چا د اویانه کمه یعنی 80 او د 80 نه زیاته ویوړه، 80 نه زیات څه معنا؟ چې 80 نه شروع تر کوم ځای پورې؟ د 9.9 پورې. اویا خپله نه، که دومره فیصدي ویوړه بیا کوم ګریډ ورکوي؟ بی ګریډ ورکوي. اوس دغه اف چې ده دا د کوم ځای نه شروع کوي؟ د اویا نه شروع کوي. او دا د کوم ځای نه شروع کوي؟ د 80 نه شروع کوي. دغه اف ځي شروع کوي تر د ځای پورې، تر دې پورې نه ځي، د دې نه لاندې پورې ځي. تر کوم ځای پورې؟ 9.9 پورې ځي. دا پوه نه شوې په خبره؟ السيف تر 9.9 پورې پورته. راځئ زه ساده مثال درکړم. دا نفر دی چې ته زه وایم چې کوم وګوره کوم هلک چې دومره فیصدي ویوړه چې اویا نه زیاته، هغې ته ته وایه چې ګریډ ای، ته به ګریډ ورکوي او دا صرف ګریډ ای ورکوي. صحیح؟ زه تا ته وایم هغه هلک ګوره ته ځان ته کس شوې. اوس تا ته وایم هغه کس یا هغه شاګرد چې 80 نه زیات ویسي، یعنې تر کوم ځای به ځې؟ تر هغې پورې به ځان نه رسي، هغې نه به 1 پوینټ کم نیسي، ځکه ستا مسؤلیت د 80 نه تر 9.9 پورې ده. هغې ته به ته ګریډ بی ورکوي. زه هغې ته وایم چې ته به 50 نه شروع کوې. راځو دلته الز اف، ګوره الز اف، بیا به راشم دلته زه ورته وایم الز اف پرسنټیج greater than or equal to 50. د دې کس شی شو، د دې مسؤلیت چې 50 نه زیات تر کوم ځای پورې ستا د هغه نه کم، 80 نه کم، چې 9.9 هر یو ځان ته رینج لري، یعنی ساحه لري یا سلسله لري د اعدادو. پوهېږئ سی اوس؟ دې ته موږ وایو رینج.
ګوره دې شروع کړه 80 تر 100 پورې، دا به ګوري د کوم ځای نه 80 نه تر 90.9 پورې. که د هغې نه زیات شو بیا د دې مسؤلیت نه د هغه مخکینی اول اف شته. پوه شوې ورباندې؟ ترتیب به یې صحیح لیکې. ګوره پاس نه به شروع کوې همیشه، پاس صحیح نه. بیا به دا ګوري که دا غلط شو مطلب ولې غلطېږي چې 80 نه کمه ده فیصدي، بیا به دې ته راځي. که فیصدي د دې نه هم کمه ده بیا به دې ته راځي. نو چې دلته راشي دا به 50 د دې رینج به څه شی وي؟ د دې رینج به 50 نه شروع شي، 50 نه تر کوم ځای پورې؟ 9.9 پورې. که دنه یو زیات شو بیا دې ته ضرورت نشته، بیا پاس شته یو دانه شرط، هغه به یې ګوري، هغه به ورته وایي چې اوس 80 نه شروع زما ده تر 9.9 پورې. او هغې نه چې زیات وي هغه به دا ګوري چې 80 د 80 نه زیات څه ګوري. اوس پوه شوئ؟ دا رینج موږ دې ته وایو. ښه اوس دلته به راشو دې ته به هم سی آوټ ورته ورکړو، سی آوټ and then grade C. خب ये 50 شروع میکنه، از 50 پایینتر مانده امکان داره یک نفر 40 تا و 49.9 بگیره. باز چه کنیم؟ یک دیگه شرط وضع میکنیم. این به خاطر پرکتس بسیار خوب است. else if باز میگیم percentage if percentage is greater than or equal to 40 از 40 تا و 49.9 یعنی مو فیصدی اگر یک نفر گرفت برای ازوا کدام گرید است؟ گرید دی سمی کالن. که چیز دا مشخص کده مثلا پرسنتیج ایکوال مثلا 40 څخه تر 50 دلته دوه عدد ولیکو مشخص. داس کولای شي ته دوه شرطونه یو ځای مولوي، خو د هغې لپاره بیا یو سټیټمنټ لري. خو دلته خبره ده د هر شرط د هر رینج لپاره موږ ځان د ګریډ لرو. پوه شوئ؟ نو ګوره 40 نه 50 پورې ته ورته ویلی شي، ضرورت یې نشته. دی خپله پوهېږي چې 40 نه به شروع کوم تر کوم ځای پورې؟ تر 9.9 پورې. که 50 شول نو هغه پاس شته که نه دې ته ضرورت اتومات ځان سموي ورسره. ځکه ما هر یو ته ځان ته هم لیکه درته وګورئ. د دې رینج د کوم ځای نه شروع ده؟ د کوم ځای نه شروع دی رینج؟ 40 نه تر 49.9 صحیح شته؟ 49.9 مسئولیت ازی کندیشن چک کردنی ازی فیصدی چک کردنی ازی از کجا شروع میشه؟ از 40 تا و 49.9. از او که بالا شد یعنی 50 شد اون مسئولیت ازی است، کاری نمی است. تا با 50 شروع تا با 59 این همون تو چک میشه. حالا هر فیصدی را که گرفته او را چک میکنه، با هر شرطی که سرخورد یک نو شدن اون امور را برایتان اکزیکیوت میکنه. خلاص حالا چند فیصدی را گرفته؟ 40.5. آیا بزرگتر از این همی است؟ نه خیر. آیا این همی 40.5 44.5 که است از این بزرگتر است؟ نه خیر. از این بزرگتر است؟ نه خیر. از این درست است. با این همی یکسان شد، کمپایلر ای را پیدا کرد، شرط از درست است. این همی را برایتان نشان میده، این نشان نمیده چرا که بالا تمام شرط اشتباه هستن، غلط هستن. با این سر نمیخوره. هر جو صحیح شو را کوزیږي لاندې دغه مطابق دغه باډي کې چارج شي دي هغه درته کوم ایگزیکیوټ کوي. استاد دلته کوم مساوي ورته ورکړئ؟ کوم ځای کې؟ پرسنټیج دلته مساوي کله دي شته که بیا خپله 40 شامل نه دي، 40 نه زیات 40.9 یعنې دې معنی دا چې ته یو شاګرد ته داسې وایه چې ستا فیصدي څو ده او ورته زما 40 ته باید ما ته څو ګریډ راکړي؟ ډي ګریډ راکړي. ته ورته چې نه خپله 40 چې ده هغه ډي کې نه راځي، 40 نه زیات یعنی 40.1 راځي او خپله 40 شامل نه ده ورکړي. نو ته ښه ده چې 40 خپله شامل کړه، د تا پورې ده. خب ال چه میگه؟ اگر نه به چی مانا؟ یک نفر نه فیصدی را 70 از او بالاتر گرفته، نه 60 از او بالاتر گرفته، نه 50 از او بالاتر گرفته، نه 40 از او بالاتر گرفته، یعنی به مانا از 40 پایین تر است. از 40 پایین چی است؟ 39.9 تا به 0 امکان تا به 0 فیصدی را بگیره. اگر امتحان نمیته 0 فیصدی است. الس په خپل نور پوهیږي چې ښه د دې نه شروع هغې نه زیات خو پاس شرطونه شته، د دې نه چې لاندې دي هغې ته به زه څه ورکوم؟ فیل. مثال اوس راځي بیا ورته اویا نه زیات چې که څوک فیصدي واخلي ته به ته A ګریډ ورکوې، که 80 نه زیات فیصدي واخلي ته به B ګریډ ورکوې، که 50 نه زیات وي C ګریډ به ورکوې، که 40 نه زیات وي D ګریډ به ورکوې، که نه فیل دي ټول. که نه څه مطلب چې 40 نه لاندې 9.9 تر 0 پورې چې چاو یا منفي کې هغه ټول ناکامه دي، فیل دي.
هغې ته موږ ځان د شرط نه ورکوو چې دام ناکام نه که نه څه مطلب که نه ده زه ته وایم چې حاضري نمبر 1 2 3 4 چې دی هغه دې راشي که نه نور دې نه راځي که نه څه مطلب خدای دې وکړي چې زر دانې حاضري نمبر نور وي هغه ته اجازه نشته دې ته وایي رینج باندې پوهېږي پوه شوې اوس ښه اوس زه راځم ما ته به ځواب هغه کس راکوي چا نه چې پوښتنه کوم صحیح ټول به ځواب نه راکوي یو مثلا ټیل می په قراره وګوره اول استاد غلط استاد هغه کې ناراضي دویم استاد غلطه ولې دا استاد صحیح دی په طرفه کوم ګریډ راته پرنٹ کوي دا دویم استاد ویری ګډ ګریډ بی بس دومره خبره اوکې وجیه الله ټیل می د کجا میرا ناکام شده نه د کجا میرا به هیچ شرط سر نمیخوری این تمام که هستن و فیصدی از او در اینجا برش گریدش نیست نیست به ایمانا که کجا میره بخیر فیل میشه go to home rest at home fail خب next اجا یک پرسان میکنم از اینجا اوس وای دا اوس دا فیل کړه ولې ځکه هیڅ شرط سره اوس دا A ګریډ کړه ځکه دا بیا اشترا سیب الله اوس سی ګریډ صحیح وای بیا وګور څلوېښت دي نه نه استاد دې کې راځي څلوېښت نه زیات تر کوم ځي دا د رینج ما لیکلی دې باندې فکر کول پکار دي بس نور سخت نه ده ښه دا ریکارډ چې تاسو کور ته لاړ شئ بس کتابچه قلم راواخلئ ښه دې معنی دا دی دې معنی دا دی پوه شوئ استاد اوس که چیرې مثلا ځینې شاګردان یې امتیاز لري که د 40 څخه تر 0 تا کم یوړل ناکام یې خو که د 15 څخه تر 20 پورې دې یوړل ستا لپاره امتیاز یې کامیاب بیا هم ته الزف لګی که نه شرط په لګی دا الزف چې ولګی دا خو بیا راځي نو مثلا تر د 20 څخه تر 30 پورې چې راغلی هغه هم کامیاب دی نه ګوره د 15 څخه زه دې پوهیم ته چې هر رینج وایې هغې لپاره به ته شرط لګی خدای دې وکړي چې هر څه شی وي مثال زه راځم ایلس اوس ته نور بیخي پرېږده 10 9 28 دا بیخي پرېږده زه هلته الزف ورته ولګوم هغه دې ته نه ګوري چې تا دې نه مخکې کوم عادت ته شرط لګولی که نه 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 ستا د خوښې رینج ولګوه پوه شوې کیدای زه بیخي 40 لپاره هېڅ هم ونه لګوم پرېږدم همداسې نور ناکامه کړه دلته داسې ورته وایم څه شی دلته ورته وایم په دغه ځای کې ګوره اوس اول 10 ده که نه 10 ده صحیح دلته به ته ورته وایې چې 10 نه تر کوم ځي 15 نه تر کوم ځي پورې تر 10 پورې صحیح شو نو پاس خو اوس دلته نور اعداد هم منځ کې پاتې کېږي دلته مجبورۍ کې څه ورته وایه if percentage is greater than or equal to 15 and logical operator ته خبره ځي and percentage دلته تاسو نه ده ویلی خو زه ستا سوال ځوابوم and او فیصدي باید څومره وي 20 ترمنځ وي نو بیا څه ورته ورکړه نه پوهېږم تا څه وویلې you are a good boy اوس دا ناکام کې نشي راتلی خو دا اینډ راغی اینډ فی الحال پرېږدئ تاسو نه ده ویلی صحیح کنه دا فکس ځواب درکوي درته هېڅ مشکل نشته کلیر اوس په دې باندې پوه شوئ ښه ویری ګډ خو دلته یو مشکل شته راځئ اویا نه زیات څه معنی تر کوم ځای پورې دا خو ته وایه 100 پورې هغې ته خو دې نه دی ویلي ته خو صرف ویلي اویا نه زیات یو کس راغی او فیصدي څه ولیکله 500 وایي چې یو ځل یې ټوله فیصدي اخلي 500.5 فیصدي وي نه وي فیصد سل یو سل هغه په قصدن یې ولیکله په غلطي سره یې ولیکه خو خو یې لیکه که نه ستا پروګرام باید ځواب ورکړي صحیح هغې یې ولیکه ډیټابیس ته لاړه او ستا بیرته ځواب څه شی راغی ویلکم یو ګاټ ګریډ A یو بل تا ورته ویلي د 9.9 نه لاندې چې دي یعنې 40 نه بره خو صحیح ده ډېره هغې نه لاندې 9.9 نه تر کوم ځای پورې د دې رینج څومره شو
دې رینج 9.9 تر صفر پورې خو نه ده، دا خو زی لایتنه یې منفي ده. یو کس راغی 10% ولیکله، په غلطي سره یې ولیکله چې منفي 90. اوس یو کس چې امتحان نه ورکوي نو صفر معنا لري، د منفي څه معنا لري؟ اوس هېڅ. تو به چاته وایې چې منفي فیصدي دې وړې ده، جریمه شوی که نه. اټس ناٹ ا کمپلیټ پروګرام، دا کمپلیټ نه دی. کمپایل رن یې که دلته تا ته به څه وایي؟ فیل به وایي. او چې ښه چې صفر وي خو بیا هم خبره ده، نو منفي 90 ما څنګه وړی؟ خبره ده که نه. نو مطلب دا شو چې دلته موږ زموږ پروګرام کنټرول نه لري. مینس کې خو صحیح د اعدادو باندې کنټرول لري، لیکن چې زیات شي هغې باندې نه لري، چې کم شي هغې باندې کنټرول نه لري. یعنې مسله په کوم ځای کې ده، مشکل په کوم ځای کې ده. زه داسې ورته وایم چې ګوره فیصدي د صفر نه لاندې هم نه شي، د صفر نه څه شي لاندې نه شي. که شوه که داسې فیصدي چا ولیکله یا د 100 نه زیات چا ولیکله، هغې ته ووایه چې انویلډ پرسنټیج، دا فیصدي دې غلطه ده، فیصدي دې غلطه ده، صحیح ده، یا رانګ پرسنټیج تا لیکلی، دا فیصدي څوک امکان لري نو هغه کېدای شي بیا یې چک کړي صحیح ولیکي. پوه شو په دې باندې؟ نو اوس دا څنګه حل کو؟ ګورئ دا په اول سر کې دا غلطي مونږه کنټرول کو، اول سر کې لاندې دیس نه راځي، صحیح ده که نه؟ اول سر کې به کنټرول کو. اول سر کې څه شی راځي؟ اف راځي. اف خو ما دې شرط ته ورکړی، زه به دا په ایلز اف کې واچوم، هېڅ مشکل نشته. دا به ایلز اف ته ورکو، د دې په سر به یو اف ولګو، هغه اف ته به زه داسې وایم اف پرسنټیج. اول سر کې خو وګوره که چېرته فیصدي چا داسې وړې وي چې لیس دین 0، ګوره ایکول 0 مه لګوه، ځکه خپله صفر امکان لري څوک ولیکي یا یې ویسي. لیس دین یعنې منفي ته که چېرته خبره لاړه، صحیح ده؟ صحیح شو که نه؟ که چا صفر نه لاندې یعنې خپله صفر نه لاندې چې چا ولیکه هغه غلطه فیصدي ده. بل دلته به اوس څه پکار دي؟ امکان لري 100 نه زیات یې ولیکي، نو دې لپاره اوس موږ ته څه پکار دي؟ 2 شرطونه پکار دي په یو ځای کې، په یو اف کې 2 شرطونه. زه تا دلته 2 خبرې کوم. ګوره زه داسې ورته وایم ستا فیصدي که صفر نه لاندې شوه یا ګوره یا راغی که نه یا د 100 نه زیاته شوه، دا غلطه فیصدي ده. پوه شوې؟ نو دا امکان لري ګوره یا ځکه کې راغی چې دلته څه کېدلی شي، یا خو 100 نه زیات به لیکي چې غلطېږي، یا به د صفر نه لاندې لیکي چې غلطېږي. دلته 2 شرطونه پکار دي. اوس د 2 شرطونو تر منځ چې په یو وخت کې چک شي سره، دواړه شرطونه سره مقایسه شي، منځ کې څه شی راځي؟ لاجیکل اپریټر راځي. او لاجیکل اپریټر دا یو لاجیکل اپریټرز دي، اینډ آر اینډ ناٹ. دا درې واړه لاجیکل څه دي؟ لاجیکل اپریټرز. دا دواړه موږ کله استعمالو؟ کله چې موږ د 2 شرطونو خبره کوو په یو وخت کې، 2 شرطونه سره مقایسه کوو. مانه ته مخکې دا ویل چې 80 نه زیات، داسې نه دي ورته ویلي چې 100 نه کم، داسې نه دي ورته ویلي، ما صرف ورته ویلي چې زیات. اوس د دې داخل کې 2 شرطونو داخل کې مونږ آر لګو. آر پوهېږئ څنګه کار کوي؟ راځئ زه تاسو ته ساده مثال درکړم. مثال زه A کس ته او B کس ته، صحیح 2 A B کسان دي. زه A کس ته وایم آر داسې کار کوي چې ته لاړ شئ ادارې ته، تاسو دواړه لاړ شئ، دواړه څه وکئ؟ لاړ شئ ټرو او ټرو، مطلب دواړه لاړ شئ حاضري راوړئ. که تاسو دواړه لاړئ حاضري درکوي درته، یعنې تم لاړئ A کس B کس هم لاړه حاضري ورکوي. ساده مثال ده، تاسو پوه شئ. ښه زه دواړو ته هم چې لاړ شه، A کس لاړه B کس نه لاړه، بیا هم چې ده آر څه وایي؟ مشکل نشته ځکه یا راغلی آر. که اول کس لاړه دویم کس نه لاړه مشکل نشته، حاضري ورکوي نه ټرو. که چېرته اول کس نه لاړه او دویم کس لاړه بیا څه کېږي؟ بیا به هم حاضري ورته ورکوي، مشکل نشته. که نه اول کس لاړه یعنی A کس هم لاړه B کس هم نه لاړه، نو بیا خو نه کېږي، بیا فالس. اوس هم په دې شرط سره پوهیم. ګورئ فیصدي سره که چا د صفر نه، صحیح شو، که چا بیخي فیصدي ویې نه وړه، داسې مثال خبرې داسې فیصدي ویوړه چې داسې فیصدي ولیکله، داسې فیصدي ولیکله چې هغه د صفر نه هم لاندې ده او د 100 نه هم باندې ده، یعنې جګه ده. نو مطلب دا ده چې شرط صحیح ده، تا ته به وایي چې انویلډ یا رانګ پرسنټیج. پوهېږئ زما په خبره باندې؟
که داخل کې آر ولګي نه کنه. خو تاسو داسې مو وایئ زه د شرط درته ښیم چې شرط صحیح شو چې شرط صحیح شو نو دا تا ته وایي چې انویلډ پرسنټیج زه یې مخکې نه ولیکم خیر رانګ پرسنټیج خو صحیح شو نه زه د شرط خبره کوم فیصدي خو غلطه ده غلطه لپاره زه دلته هغه لرم پیغام لرم لیکن کله به دا پیغام ښیي چې فیصدي دغه شرط صحیح شي دا شرط څه شی ده چې فیصدي د صفر نه لاندې شوه یا د سلو نه جیګه شوله پوه شوئ هغه سنس باندې مه ورته ګورئ یعنې شرط که صحیح شو یعنې داسې یو غلطي وشوه چې صفر نه لاندې وه یا د سلو نه جیګه وه نو بیا به تا ته پیغام پرنټ کوي چې رانګ پرسنټیج یا د صفر نه لاندې وه خو د سلو نه زیات ده صحیح ده انداسې فیصدي ولیکله چې سلو نه څه ده زیات نه ده د سلو نه زیات نه ده کم ده خو دومره کم ده چې د صفر نه هم کم ده بیا به څه وکړي بیا به هم تا ته وایي چې رانګ پرسنټیج صحیح شو رانګ څه شی پرسنټیج که چېرته داسې وشي چې د صفر نه جیګه ده خو دومره جیګه ده فیصدي چې د سلو نه هم جیګه ده بیا به هم تا ته وایي چې رانګ پرسنټیج اوس داسې فیصدي ولیکلی شوه نه د صفر نه لاندې ده نه د سلو نه جیګه ده نو بیا فالز ده فالز مطلب دغه شرط غلط شو دا شرط دلته به راځي اوس ښه مطلب دا شو چې د صفر نه کم هم نه ده یعنې زیات او د سلو نه زیات هم نه ده مطلب مینس کې ده چې مینس کې ده بیا به یا اویا یا به شپېته یا به پنځوس یا به څلوېښت استاد پوهنتون کې ویني مثلا ترو فالس فالس ترو هغه ولې کېږي فالس یې بیرته ترو سي فالس ترو داسې ده ښه اصل کې تاسو به ویلي وي زه نه وایم خو زه مو صحیح پوهوم ښه ګډ دا ولې ټرو فالس فالس ټرو ټرو چې فالس کې فالس چې ټرو کې مطلب دا ناٹ ده these are called gates in DLD gates what is gate leave it for now we are not going to discuss about DLD subject clear صرف logical operator ته مونږ ګورو ښه logical operator په دې معنا که چېرته تاسو and واخلئ دې ته مونږ وایو truth table مطلب دا دی په کوم سیسټم کار کوي دا آر په کوم سیسټم کار کوي د تھیوري داسې ده ښه if the both operands دا زده کوئ دا همدې برخه ده د پروګرام ستاسو if the both operands operand مطلب د شرطونه both وایي دواړو ته که چېرته دواړه شرطونه ښه both operands are false که چېرته دواړه شرطونه غلط دي په آر کې څه شي کې په آر کې څه مطلب که چېرته په آر کې دواړه شرطونه غلط وي په آر کې دلته آر ولګوم مثال خبره this and percentage is greater than 100 صحیح شو ما منځ کې څه لګولی آر مې لګولی آر څنګه کار کوي ښه آر وایي که چېرته فیصدي د صفر نه لاندې شوه یا زه به دا پرنټ کوم او رنګ پرسنټیج یا که د صفر نه لاندې نه وه بیا به زه ګورم که چېرته سلو نه جیګه شوله بیا به دا درته ښیم که دا دواړه صحیح شول بیا هم رنګ پرسنټیج راځي که یو صحیح شوم په دې کې اول یا دویم بیا به هم تا ته رنګ پرسنټیج راځي که دواړه غلط شول بیا به تا ته ریزلټ نه درکوي بیا به چېرته ځي مخ ته به ځي نو زه داسې وایم if the both operands are false result will be false یا wrong otherwise او کنه true دې مطلب باندې پوه شوئ تاسو ګورئ که چېرته دواړه شرطونه په آر کې غلط شول نو نتیجه به یې غلطه وي یعنې باډي نه ایگزیکیوټ کېږي که نه otherwise څه مطلب otherwise که نه څه کنه دغه درې حالتونه کول ریزلټ به ټرو وي یعنې باډي به ایگزیکیوټ کېږي اوس پوه شوئ ورباندې ګوره بیا درته وایم موږ د آر او د ناٹ او د اینډ یو سیسټم لرو د کار کولو ځای ته موږ وایو ټروت ټیبل یعنې په شرطونو باندې څنګه کار کوي که چېرته زه په سی پلس پلس کې په یو شرط کې آر یا اینډ یا ناٹ استعمال کړم نو دغه باډي په کوم وخت کې ایگزیکیوټ کوي بیا کله دې نه نتیجه ګیري کېږي کله موږ ته دغه پرنټ کوي په کوم وخت کې که چېرته آر دی د دواړو شرطونو منځ کې ولګېده نو باډي به څنګه کېږي باډي به داسې کېږي که چېرته دواړه شرطونه غلط دي باډي به نه ایگزیکیوټ کوي او که نه باډي به ایگزیکیوټ کېږي اوس پوه شوئ ورباندې راځو اینډ ته
زه اینډ ته راځم اوس که اینډ ته راشو د دې ټروت ټیبل د دې تیوري څه وایي ښه وایي if the both operands are true دا سرچپه ده که چېرته دواړه شرطونه صحیح ول او خامخا باید صحیح لکه فیسبوک یوزر نیم او پاسورډ هلته اینډ استعمال شوی هلته آر نشي استعمالولی که آر د استعمال که بیا که یو کس یوزر نیم صحیح که او پاسورډ یې غلط که مشکل نشته داخلوي که یوزر نیم یې غلط که پاسورډ یې صحیح که بیا هم داخلوي که دواړه صحیح شول بیا دې هم داخلوي که دواړه غلط ول بیا دې نه داخلوي هلته اینډ استعمال شوی اینډ څه وایي چې 100% به یوزر نیم او پاسورډ دواړه به صحیح وي صفحه درته خلاصېږي که نه غلط دی So if the both operands are true, result will be true. Result will be true. Otherwise, څه شی؟ Otherwise false. Good. نو همدا ورا copy paste کو دسې copy and then paste. دا به څه کو true no ټول false دي. ځکه په دې کې دویم غلط اول صحیح ده. په دې کې اول غلط دویم صحیح بیا هم غلط. اینڈ یعنی په ساده لفظو کې ډېر سختګیره ده ښه آر ګوره هر څه وایي نو که دواړه صحیح شول صحیح ده که اول صحیح شو دویم غلط شو بیا هم صحیح ده که اول غلط دویم صحیح ده بیا هم صحیح ده که یو صحیح ورکیو صحیح ده او که دواړه صحیح ول هم صحیح ده او که دواړه غلط شول بیا غلط ده اینډ څه وایي وایي که دواړه صحیح ول نو صحیح ده او که نه غلط نو اینډ څه وایي ناټ څه وایي ښه ناټ څه وایي وی که چیرته شرط صحیح ده زه څه کوم غلطوم او که غلط ده زه یې صحیح کوم کلیر دا ټروت ټیبل صرف دغه درې واړه نه دي ښه دا خو صرف موږ لاجیکل اپریټرز وایو که ډي ایل ډي ته لاړئ تاسو بیا ناټ دی نار دی نینډ دی ناٹ اینډ ناٹ آر صحیح ده ښه هغې نه بعد څه ده ایکس آر دی صحیح ده ډېر زیات دي ایکسکلوسیو آر چې ورته وایي ایکسکلوسیو آر څه وایي ته وایي چې سبا زه 9 بجې هندوستان ته ځم یا ایران ته ځم نو دا امکان لري ایکس آر دا خبره کوي صرف آر څه وایي آر وایي صحیح ده یو وخت کې به یا زه هندوستان ځم یا به ایران ته ځم ایکس آر وایي دا امکان نه لري په یو وخت کې ته دواړه ځایونو ته ځي اوس پوه شوئ ښه دا ډسکریټ میتھمیټکس هم تاسو وایئ او دلته هم وایئ صحیح ده ښه نن خو صرف اوس دا رن کومه بس کلاس زموږ پروګرام خلاص شو اوس ګوره ما څو فیصدي لیکلې ده دلته 9.5 نو آیا دغه 9.5 چې ده دا د صفر نه کم ده نه ده کم نه ده کم که نه 9.5 ده نه ده کم د صفر نه آیا د سلو نه جیګ ده نه مطلب دواړه غلط شول دا به نه پرنټ کېږي راځي به دلته آیا اویا نه زیات ده بلکل نو ا ګریډ به درته څه کي پرنټ به کي اوس ګوره زه غلطي کوم ښه زه راځم دلته لیکم ماینس نو باید څه ځواب راکړي ځکه یو شرط صحیح شو که نه دلته آر دی چې شرط صحیح شو رانګ پرسنټیج د سلو نه خو جیګ نه ده خو د صفر نه لاندې ده کمپایل اینډ رن یې که دلته نو تا ته به ځواب راشي چې رانګ پرسنټیج یا یو دقیقه زه د سلو نه زیات لیکم ښه زه لیکم 190 سلو نه جیګ شو که نه نو دا شرط خو غلط دی د صفر نه لاندې نه لیکن سلو نه جیګ شو کمپایل اینډ رن بیا به هم تا ته وایي چې سلو نه چې جیګ شو نو رانګ پرسنټیج اوس هم کنټرول کوم چې صفر او سلو ترمنځ چې وي هغې به ګریډینګ سیسټم وړي یا به ناکامیږي او که نه غلط دی خلاص دیټس اټ اینډ بیا څه وایي ته به خامخا داسې یو عادت لیکې چې صفر نه هم لاندې وي او سلو نه هم جیږي دا کله امکان لري یو هلک به ګوره ته به داسې یو غلطي کوې چې صفر نه به لاندې لیکې یا به د سلو اوس ګوره دا به کومه غلطي کړې د سلو نه زیات دی دا کومه غلطي ده د صفر نه لاندې ده زه خو دواړه یو وخت کې نشم لیکلی یو وخت کې یو غلطي امکان لري یو وخت کې یو غلطي امکان لري داسې کوم عادت شته چې صفر نه لاندې وي او سلو نه جیګه وي نشته که زه اینډ ولګوم اینډ به څه وایي ته به داسې عادت لیکې اینډ به وایي اینډ به یې ما نه پرېږدي دلته ځکه آر لګوم اټس انف فار